چې اولاد نه کېږي که هغوی د دې آیات مبارک وظیفه شروع کړي ان شاء الله چې د دې نه پس به الله جل جلاله هغوی ته یو نیک صالح اولاد ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، د هر انسان خواهش دی چې هغه ته دی الله جل شانه نیک عمل اولاد ورکړي. بعضې وروڼه د دې اولاد د نعمت نه محروم وي. هغوی قسم قسم دوایان استعمال کړلې، قسم قسم حربي یې وکړلې، وظایف یې وکړل، هر څه یې وکړل، لیکن تر د اوسه پورې د هغوی اولاد لا نه دی شوی. د حاکمانو کمې چې دي دغه وي نسخې وي هغې چې کوم دي استعمال کړي، لیکن د هغوی اولاد لا نه دی شوی. د اولاد نه امیده ښځې که هغوی دا وظیفه د نن نه شروع کړي ان شاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه هغوی ته یو نیکمله اولاد ورکړي. د دې وظیفه هم درته ښیم، وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم، ډېر زیاته اسانه طریقه ده. د هغې نه مخکې یو خبره ډېره زیاته هغه ضروري ګڼم چې دا درته وکړم. د ټولو اول چې موږ سوال کوو خو د نیک اولاد سوال نه کوو. په موږ کې یو کمی دا دی چې کله د الله نه موږ سوال کوو، د الله نه دعا غواړو، نو الله ته صرف دونه وایو یا الله زموږ ته اولاد راکړي. چې اولاد پیدا شي نو هغه بیا زموږ درد سر وي، سر را باندې بیا ګرځي نه، بلکې کله د الله نه سوال کوي نو د نیک اولاد سوال کوي، یا الله ما ته اولاد راکړي خو نیک اولاد راته راکړي درد سر نه، او یا الله داسې اولاد چې هغه نیکمله وي او زما تابعدار وي، د ستا تابعدار وي، د ستا د احکامو تابع وي، الله داسې راله راکړي اولاد. نو یو خبره چې سوال داسې کوي ښه. دویم دا کومه وظیفه چې درته ښیم دا وظیفه د ښځه او خاوند په پابندۍ سره کوي ان شاء الله چې د دې په برکت باندې به الله جل جلاله دغې کس ته اولاد ورکړي. وظیفه داره بسم الله الرحمن الرحیم. رب حب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. د چا چې اولاد نه وي هغه له پکار دی چې دا آیات مبارک د هر منځونه پس کم از کم 20 پیرې لازما وایي، کم از کم، کو زیاته یې ویل ډېره ښه ده چې د هر منځونه پسې 20 پیرې لازما وایي. ان شاء الله دا دې تر د آخري وخته پورې وایي ان شاء الله چې د دې آیات مبارک په برکت باندې به الله جل شانه دغې کوروالا ته یو نیک صالح اولاد ورکړي، او داسې اولاد به وي چې دې په باندې همیشه دپاره خوشحاله وي. د دې د سترګو یخوالی به وي، بعضې د زړه غم وي او بعضې د کوم دي سترګو یخوالی وي، نو هغه اولاد چې وشي هغه به د ده د سترګو یخوالی وي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه مې درته وښوله د اولاد دپاره، خپله هم کولی شئ، نور ملګرو ته هم ښولی شئ. د قرآن مجید آیات ته ډېر زر هم اثر کوي، په کامل یقین سره بالکل دا وظیفه تاسې کوئ ان شاء الله چې په لږ ورځو کې دننه به تاسو په خپله هغه کیفیاتو باندې پوه شئ. یعنې ان شاء الله چې کله دغه میاد پوره شي الله جل شانه به تا ته نیکمله اولاد درکړي.